یحیی بن معاذ رحمه الله به وی سن اشنا خبره کړې ده وی مؤمن کې درې خویونه دي یاد یې کوي ځان سره او په ځان کې راولئ انشاءالله یې به په تاسو کې تاسو به ښه خلک یې وی که چاله فایده نشي ورکولی نقصان مه ورکوه یو ده چې چاله فایده نشي ورکولی نقصان مه ورکوه او وی که څوک خوشحاله کولی نشي خوشحالولی نشي نو غم وله مه ورکوه او دریم که د چا صفت نشي کولی نو بدي وله مه بیانوه او که دا درې موته ځان کې راوستو کم کم دي فایده نشي ورکولی نقصان مه ورکوه خوشحالي نشي ورکولی غم مه ورکوه چې صفت یې نشي کولی بدي مه بیانوه نه نه موږ خو بدي خوشحالېږو وي ما څه مو وویله ما وله غم ورکو د مسلمان شان دا دی چې دی خو غم کوشش کوي چې د مؤمن نه غم څه کي هغه کم کي دغه حدیث چې ما تاسو ته وایي چې درې کسان ناست وي نو دوه دې پټه جرګه نه کوي یو روایت کې ورسره حدیث راځي الله اکبر ده ډېر ناشنا الفاظ دي په دې بدن باندې دا غونې زیږ شي رسول الله وسلم وجه ذکر کړی دی چې ولې دې دوه پټه جرګه نه کوي وایي د دې سره د درېیم تکلیف رسي والله یکره اذى المؤمن او د الله دا نه ده خوښه چې مؤمن ته څوک تکلیف ورسوي د الله دا نه ده خوښه چې مؤمن ته څوک تکلیف ورسوي ته ټلیفونو کې یو سړی یاره اواز دې بدل کړی دی ته تکلیف دې ورنه کو یا په لاره کې یو سړی را روان دی ته ورته پټ ناست یو एकदम پې اواز وکړي تکلیف دې ورنه کو دې ته موږ خوش طبیعتي وایو دې ته موږ ګپ شپ وایو دا د کوم ځای ګپ شپ دی مسلمان تنګول مسلمان یعنی زه به لږ مثال درکړم دا ګوره خلک عام کوي اوس یو سړی دی د خپل ځای نه پاڅېدو د نه موبایل پاتې شو د نه بټوه ولېده د نه پیسې پاتې شو دا به دې ځان سره کېږي هغه ګرځي را ګرځي تپوس کوي کوم ځای کې دی وایي چا ته د نورو کسانو ته ووایي هلو ته مه وایي تاسو دې زړه غمجن نه کړو خوشحاله دي کو خفه دي کو څومره دي خفه کو کله ناکله داسې ګورې په دې موبایل کې د سړي سره هغه څه پراته او هغه کاغذونه چې د الله په توفیق سره په هغې ټول ژوند دې روان وي په تا د نه موبایل پټ کړو یا د په مشکله په بټوه کې غریب مزدوري کړې ده او یو څو پیسې پکې پرتې دي ته لږ سات اگر که لږ ساتل خو څومره تکلیف دې ورسوي دا د دینداره مؤمن شان کېدی نشي